बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګرانو دوستانو په دې خلا چې ټول راته روغ او جوړ وي. په نن په دې ویډیو کې به موږ تاسو د وای فای اړوند ټول مسایل چې څومره په وای فای پورې اړه لري دا به ټول مطالعه کوو او د وای فای اړوند مشکلات مبارکه به خبرې کوو. نو لومړی موږ تاسو د وای فای ته هر کله چې موږ تاسو وای فای د خپل ټلیفون سره وصل کوو نو بعضو مشکلاتو سره مخامخ کیږو یا په مستقیم ډول کله ولا وصل کیږي او هغه مشکلات چې کله موږ د وای فای د وصلولو په وخت کې ورسره مخامخ کیږو هغه به نن په ډیټیل په تفصیل سره شي کیږي تاسو ته ویل کیږي. لومړی موږ باید د وای فای چې دی لومړی په کمپیوټر کې باید زموږ وای فای کارت یا لینک کارت انسټال وي تر څو وکولی شو چې موږ د وای فای خدماتو څخه چې وکړو ګټه ترلاسه کړو. دویمه خبره دغه ده چې باید موږ په کمپیوټر کې د وای فای بټن آن کړي وي. بعضې کمپیوټرونه د وای فای بټنې لري او بعضې کمپیوټرونه د وای فای بټنې نه لري. د دې لپاره چې موږ وای فای باید آن وي، نه دا چې موږ وای فای آف وي بیا موږ د وای فای څخه استفاده نشو کولی. هر کمپیوټر د خپل وای فای بټنې لري، د هغې په واسطه وای فای آن کېږي. دویمه خبره دغه ده چې زموږ وای فای ولې نه وصل کېږي، د موږ موبایل د کمپیوټر سره ولې نه وصل کېږي. د دې لپاره لومړی باید موږ کنټرول پینل ته راشو. په کنټرول پینل کې په کمپیوټر پینل کې باید لومړی موږ باید د نیټورک اینډ شیر سنټر ته باید لاړ شو. په شیر سنټر کې باید موږ باید د چینج اډاپټر سیټینګ ته لاړ شو چې په دغه ځای کې زموږ وای فای ویني ډیسیبل دی. لومړی باید دا انیبل کړو تر څو موږ د وای فای خدماتو څخه استفاده وکړو. د هغې څخه وروسته موږ په وای فای باندې کلیک کوو او پراپرټي ته راځو. چې کله پراپرټي ته موږ راغلو نو په دې ITC د پروتوکول ورژن 4 باندې موږ کلیک کوو. چې کله موږ په دې باندې کلیک وکړو اکثره وخت دا بټنه په دغه ځای باندې کلیک شوي وي 40 ځان IP ادرسونه ورته اساین کړي وي. نو دې وخت کې بیا هم زموږ وای فای ادرس وای فای کار نه کوي. د دې لپاره موږ باید دا باندې کلیک وکړو. د هغې څخه وروسته باید اوکې بټنه ووهو دا وکېږو. دا لومړی خبره. د هغې څخه وروسته باید موږ دا سیټینګ په کمپیوټر کې ورته وکړو. کمپیوټر کې دا سیټینګ باید ضروري دی چې ورته وشي. دویمه خبره دغه ده چې د وای فای اړوند چې دا مو مشکل حل شي. دویمه خبره دغه ده چې موږ باید سیمډي ته راشو. په سیمډي کې باید څو کمانډونه ولیکو تر څو زموږ وای فای په ښه شان سره کار وکړي. د هغې کمانډو څخه لومړی کمانډ چې د IP کنفیګ کمانډ دی چې دا کنفیګ کمانډ موږ باید په سیمډي کې ولیکو. د هغې څخه وروسته باید موږ چې وکړو ریلیز باید په دغه ځای کې موږ شي کې ولیکو. دا باید موږ انټر کړو. د دې کمانډ په واسطه دا وای فای کارت ځان ته نوی IP ادرس څنګه که چېرته وصل وي. د هغې څخه وروسته باید ګرانو زده کوونکو دویم کمانډ تاسو باید په CMD کې شی کې رن کړئ چې IP کنفیګ به ولیکئ. د IP کنفیګ څخه وروسته رینیو به ولیکئ. او داسې کې ماته وایي چې تاسو وصل شوي نه یې. که چېرته تاسو وصل شوي وئ نو دغه یا د تلیفون سره وصل وئ یا د بل کوم بل ډیوایس سره وصل وئ نو دغه د نیو کمانډ په واسطه د ستاسو کمپیوټر تاسو د وای فای مشکل حل کیږي. دویمه خبره دغه ده چې کله د موږ موبایل نه وصل کیږي باید د موبایل کې باید موږ خاص سیټینګ سرته ورسوو تر څو چې موږ موبایل د کمپیوټر سره وصل شي. د هغې لپاره لومړی باید موږ د موبایل سیټینګ ته لاړ شو. موبایل سیټینګ کې باید لومړی موږ چېرته لاړ شو جنرالي منیجمنټ ته لاړ شو. په جنرال منیجمنټ باندې باید موږ کلیک وکړو. د هغې څخه وروسته منیجمنټ څخه وروسته موږ چیز ته راځو ریسټ ته راځو. په ریسټ باندې باید تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ریسټ باندې مو ټچ بټنه ګوته ووهله د هغې څخه وروسته تاسو باید ریسټ نیټورک سیټینګ باندې کلیک وکړئ. چې کله په دا باندې مو کلیک وکړو د هغې څخه وروسته په تلیفون کې ریس سیټینګ باید کلیک وکړئ. تاسو ته په پاسورډ راځي، تاسو به خپل موبایل پاسورډ داخل کړئ. د هغې څخه وروسته بیا به تاسو د هغه پرده چې د موبایل په وکې ګورئ هغه ته لاړ شئ. موبایل هاسپاټ باندې کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. دا باندې چې کله تاسو ټچ بټن ووهله په دې موبایل هاسپاټ باندې یا خپله ګوته د څو ثانیو لپاره په دغه
بټنه باندې شی وکړئ فشار وارد کړئ ترڅو تاسو ته دا صفحه خلاصه شي. د هغې څخه وروسته تاسو ته داسې کې پاسورډ لیکلی وي او د نیټورک نوم یې لیکلی وي. تاسو به دا پاسورډ باندې کلیک وکړئ. دغه کمپنۍ لخوا په ډیفالټ ډول یو پاسورډ ورته اسین شوی وي. تاسو به په دا باندې کلیک وکړئ، خپل خوښې پاسورډ به ورته داخل کړئ. د هغې څخه وروسته به تاسو ډن بټن ووهئ. چې کله مو ټول دغه کارونه سرته ورسول، د هغې څخه وروسته به خپل وای فای آن کړئ او بیا به د کمپیوټر د وای فای بټن ته راشئ او تاسو به شی وکړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ او کنیکټ به یې کړئ. دا موږ څخه شی غواړي، موږ څخه دغه کلي غواړي. هغه پاسورډ چې په دغه ځای کې موږ وارد کړی دا به دلته موږ وارد کو. هغه پاسورډ به دلته موږ وارد کو. زموږ به د هغه سره شي د نیټورک سره د موبایل سره به موږ وصل شو. که بیا هم نه وصلو نو دې لپاره موږ تاسو باید د بعضو سافټویرو څخه استفاده وکړو چې د هغه سافټویر څخه هغه سافټویر چې دی زه به تاسو ته ګرانو زده کوونکو وښیم. کیدای شي تاسو یې پیدا کړئ، د نیټ نه یې ډاونلوډ کړئ یا یې د کوم یا ملګري څخه واخلئ. هغه سافټویر هم ډېر ښه کار کوي چې تاسو د نیټورک ټول مشکلات ډېر په اسانۍ سره حل کوي. هغه ریفیر کمپلیټ انټرنیټ دی چې دا سافټویر چې دی تاسو کولی شئ د انټرنیټ څخه هم ډاونلوډ کړئ او هم کولی شئ چې د وینډوز ټولز هغه ټول چې تاسو یا د نوي وینډوګانو چې تاسو په کورو کې یا په خپلو کمپیوټرو کې انسټال کړي په هغه ټولز کې هم پیدا کولی شئ چې په دې باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو ته آن شي. دا به یو ځل انسټال شي، لږ صبر وکړئ. دغه چیک مارکونه چې ټول دا به تاسو ټول آن کړئ. دا چې کله مو تاسو ټول آن کړل، دا چیک مارکونه به ټول آن کړئ او ګو بټن ورپسې ووهئ. دغه تاسو د کمپیوټر څومره مشکلات چې دي، څومره مشکلات د وای فای یا د کمپیوټر یا د نیټورک اړوند مشکلات چې ډېر په اسانۍ سره حل کولی شي. تاسو ګورئ دا زموږ د جي سي پي آی پي پروتوکول کې کوم مشکل وي دا لومړی درته حل کوي. هغې څخه وروسته نیټورک کوم ریسټ کې یا په نیټورک کې کوم مشکل وي یا دا موږ ته حل کوي. د نیو انټرنیټ کنیکشن هغه کمانډونه چې زه په سیمډي کې لیکم دا چې تاسو په دماغ په خلاص نه شي. تاسو په اسانۍ سره کولی شئ د سافټویر څخه استفاده وکړئ، د خپل وای فای یا د موبایل نیټورک د کوم کمیونیکیشن رامنځته کړئ. دا سافټویر په واسطه تاسو کولی شئ د نیټورک کې کوم کله تاسو کیبل نیټورک سره نه وصلېږي یا وای فای مو د نیټورک سره نه وصلېږي. دې سافټویر په واسطه تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره خپل مشکلات چې کې حل کړئ. دا سافټویر تاسو کولی شئ د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړئ یا د ګوګل پلی ګوګل کې په ویبسایټو کې پسې وګرځئ ډاونلوډ کړئ یا د ایراني وینډوز چې دي په کوم وینډوز چې تاسو ته راځي د ایراني کوم وینډو چې راځي وینډوز 10 کې یا وینډوز 7 ټولز کې دا سافټویر تاسو پیدا کولی شئ. په ډېر اسانۍ سره خپل مشکلات حل کولی شئ. دا د وینډوز د وای فای بل یو مشکل هغه دی که چېرته تاسو وای فای نه وصلېدو کیدای شي تاسو وینډوز په غیر معیاري ډول انسټال کړی وي. دا هم یو سبب کیدای شي چې تاسو وای فای د ټلیفون سره نه وصلېږي او دغه هغه مهم مشکل دی چې تاسو به د وای فای په وصل کولو کې ورسره مخامخ وئ. هیله ده چې تاسو دا مشکل حل شوی وي. که چېرته کومه پوښتنه لرئ، کوم وړاندیز لرئ یا په پوه شوي نه وئ یا کوم سوال سره پیدا کېږي نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې ماته یا په مسنجر لارې راولیږئ. زه به هغه وګورم انشاءالله تعالی د خیر لاره به په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړم. دعاګانې کوئ، په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله په امان.